په ما باندې اټیک وشه تقریبا چې ډېر وخت هغه معامله روانه وه ډېر کسان پکې شهیدان شول زخمیان شول په هغې کې هم عارف هم په د مټو باندې لګېدلی و دی زخمي و ملګریو عارف وزیر او دغسې ارمان لوني هم د دې خاورې شهیدان دغسې په واڼه کې چې کوم شهیدان وو د هر کمر کوم شهیدان وو یا د پښتنو د خاورې نور شهیدان وو دغسې اوس چې کوم عثمان لالا عثمان خان کاکړ چې د خپله ژبه د دشمن ته ډېره تېره وه په دشمن باندې ګزارونه کول او دشمن ته هغه بربادۍ چې د پښتون په وطن کې روانې دي او د پښتون په وطن باندې دشمنانو کولې دې ته بار بار یادونه ورکوله چې زه بېوسه یم زه مجبور یم لاره مې نشته که د دې ټولو ظلمونو د دې مشکلاتو د دې پښتون خاورې په بربادي باندې چې تا کوم لاس پورې کړی دی د دې بدل به زه خامخا درنه اخلمه ملګریو د عارف په حواله سره زه څو داسې واقعات درته بیانوم زه چې هر کله په خړ کمر کې په موږ باندې اټیک وشه موږ ګرفتار شولو نو موږ یې هریپور جیل ته ولې پېښور ته یوړو د پېښور نه یې بیا هریپور جیل ته یوړو خو هلته په هغه کې چې کوم د فوج سیکیورټي زون ورته ویل زه او محسن په هغه سیکیورټي زون کې وو نو ملګري ما هم داسې وه چې زه به کله ور ډاکټر ته د ټسټو او د بیمارۍ چیکپ دپاره راتلم هلته هسپتال ته نو یوه ورځ داسې چې زه سهار د ما سره فوجیانو زه هسپتال ته راوړم په جیل کې نو چې داسې مې نظر ورته وکړ ویښته ویښتان دي او کس دی په لاین کې ولاړ دی د میبارانو په لاین کې ولاړ دی نو زه چې داسې ورنږدې شوه فوجیانو خدای نه پېژانه نو ما لاس ورکه نو چې ما لاس ورکوه د دا لاس داسې نشه راکولی مخ ته داسې لاس مې ورسره میلاو که ما ورته چې څرنګه دی ده وایي چې موږ امان الله خدای هم راوړلو ما ورته چې دا لاس دې په څه دی ده وایي چې دا ټوله په دا لاره باندې شاته راتړلي وو اوس د لاسونه زه مخ ته نه شه وړلی ملګري موږ دا وایو چې په پښتون وطن باندې چې دوی د کوم ظلمونه کړي دي بیا دغسې چې هر کله په ده باندې په واڼه کې تر مرګ نه مخته څو شپې تقریبا داسې 15 میاشت کېدله چې په ده وختن فوقتن خلک به ورته ګرځېدل او د ده یا د مرګ کوشش یې کوه خو د خپل ځان تر ډېره حده پورې بیدار کړی و خو مثال د پوهېدل او د کسان لیدل بیا ما ورته وویل چې ته مهرباني وکړه داسې وکړه چې بیا ډی خان ته راشه بیا بل ځای ته راشه ده وویل چې نه زه داسې نه کوم زه مرګ وینم ما ته پته لګي چې ما نه پرېږدي خو زه مرګ په خپله خاوره باندې غواړم زه د خلکو ته خپل ده ورته وویل ده ما ته وویل چې زه خپل مرګ په خپله خاوره باندې غواړم او ډېرې د پښتون ژغورنې غورځنګ پسې ډېرې بیا ده داسې کړي وو چې د یو کس نه چېرې په ساه اخیستی وه هغه یې مېلمانو ته حلال کړی وه بیا خلک لکه پرتېګنډې کړي چې پښتون ژغورنې داسې پیسې او دغه شیان بیا د خپل موبایل ورته خرڅ کړی وه هغه پیسه د موبایل یې خرڅ کړی وه هغه کوم پسې یې چې اخیستی وه هغه پیسې یې پرې پرې کړې ملګرو دی چې کله شهید کېده د ده په جیب کې 100 روپۍ او یو شناختي کارډ وه موږ دغسې د پښتون خاورې کې چې کوم څومره شهیدان شوي دي هغه خپل وخت استقامت خپل
خپل استقامت دغسې په وزیرستان کې د پښتنو په نورو خاورو کې خاندان مسعود شو، نور مشران شول چې دوی د په خپله خاوره باندې ځان ورکړ، خو دشمن ته یې سرچټي نه وکړله، دشمن ته یې غلامي نه وکړله. د دشمن او د دې فوجانو د وطن دپاره چې کوم ټول خیالات وو، د وطن د بربادولو خیالات وو، د وطن د غلام ساتلو خیالات وو، دوی د کله سرچټي نه ورته وکړه، ځانونه یې ورکړل، ځانونه یې پرې شهیدان کړل. نن په خاورو باندې پټ دي، په موږ کې نشته، خو موږ د دوی ننګ او مېړانه، جرأت، استقامت او د دې خاورې او د دې قام د وینې سره چې د قام د وینې چې کوم مینه وه، کومه محبت یې وه، هغې ته موږ سلام کوو ملګرو. نن دغه لښکر د ملي مشر منظور په مشري کې چې نن د پښتونخوا وطن د لر او بر افغان په وطن کې یا د بر صغیر یا د دنیا په نړۍ کې په ګوټ ګوټ او په ملکونو کې کوم احتجاجونه کېږي د دې خاورې د ساتلو دپاره، د امنیت راوستلو دپاره، د دې فرعوني لښکر د مخنیوي نیولو دپاره چې کوم جدوجهد شروع دی، کومه ستړې او منډه شروع ده، موږ هغې ته دا ټول ولس، ټول مظلوم قومونه او پښتون قوم بالخصوص سلام ورته کوو او په جرأت باندې انشاءالله تعالی موږ به د دې مقابله کوو. ملګري موږ ته هغه ورځې هم یادې دي، ملګري موږ ته هغه ورځې هم یادې دي چې کله به موږ روان وو په وطن کې، داسې به هم کسان لیدل چې هغه به د موږ په مرګ پسې ګرځېدل. دا به یې ویل چې کله به موقع میلاو شي چې موږ په دې باندې ګزار وکړي، موږ خپل وطن په هغه وخت کې هم نه دی ورپرېښی، نه یې نن ورپرېږدو، نه یې سبا ورپرېږدو. انشاءالله تعالی دا تورمخي پوځیان، دا لنګماران، دا د پښتون قام دشمن، د پښتون د خاورې قاتل، موږ به د خپل وطن نه شاړوو انشاءالله تعالی په خپله خاوره باندې بیرانه شو، دګوو به، ذلیلوو به، بربادوو به، د دې د وردۍ به موږ رانه شو او انشاءالله تعالی په دې د په وردۍ کې چې کوم د قام د پښتون ولس سره کوم زیاتی کوو، موږ دا اجازت نه ورکوو. او راتلونکی وخت د دې قام دی، د دې ولس دی، نن دی د اپریشن ناره وهي چې زه اپریشن کومه، زه د خاورې بیا خلک کورونه د راته فریغه کړي، کلي د راته لیه کړي. موږ درته وایو چې که په تا کې دومره طاقت وي، نن هغه طاقت نه دی در کې پاتې. نن ته د پښتون د خاورې خلکو ته وګوره، د پښتون ولس هغه جذبه ته وګوره، ته راشه د اپریشن په نامه باندې چې د تا اپریشن کوو که یې نه کوو. ملګریو انشاءالله تعالی موږ به خپل د ملي شهیدان چې د هر کوم ګوند سره تعلق لري د پښتون په خاوره باندې نن که تاسو وګورئ، خدای بخښي، خدای دې وبخښي، خدای د جنتونه ورته نصیب کړي. مفتی شکور صاحب د دې جذبات ته سلام کوم، د دې جرأت ته سلام کوم. دلته په هر فورم باندې چې کوم فورم به مفتی شکور به ډېرې د جرأت خبرې کولې، د پښتون قام د آبادۍ خبرې به کولې، د دې به مخالفت کوه. او دا اوس دا الله ګواه دی چې ما او مفتی شکور دا فیصله کړې وه، که چېرې د اپریشن په نامه باندې وویلل چې موږ اپریشن کوو، موږ دواړو دا فیصله کړې وه چې موږ به خپلې استعفې ورکوو چې دا در واخله. دا مفتی شکور د مشره دا ما او مفتی شکور دا وعده کړې وه په خپل منځ کې. ملګریو دغسې د دې خاورې نور هم مختلف قسم سیاسي پارټیانو یا مذهبي قوتونو ته موږ دا سوال کوو، موږ دا منت ورته کوو چې په پاکستان کې په پښتونو باندې ډېر بد حالات دی، پښتون ډېر بد وختونه تیر کړل، په پښتانه باندې ډېر ظلمونه وشول، پښتون د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شو. زه آفرین د پي ټي ایم ملګرو ته وایم
چې پاکستان ریاست په مرګونو پې ستړی شو، په فایرونو پې ستړی شو، زندان ته اچولو باندې ستړی شو، په دمکیو باندې ستړی شو، خو پی ټي ایم خپل استقامت ورته ښکاره کوو. پی ټي ایم خپل جرأت ورته ښکاره کړ. نن بیا ډېر به دا ویل چې دا پی ټي ایم د نور چا ایجنټان دي. ما ته اوس هم یادېږي چې د اخري جلسه چې دلته چې کوم اف آی آر په ما باندې کټ شو او زه پکې ګرفتار شوم، شاید هغه عالمان دلته ناست وي، بیا ما ته راغلل، د ما نه یې دا سوال وکړ چې په پښتنو کې خو ډېر سیاسي او مذهبي قوتونه راغلل، د پښتنو یا د شریعت یا د پښتنو د حقوق دعوې یې وکړې، خو په آخر کې هغه خلک په قسم باندې نشول ثابته چې کوم په ابتدا کې دې دا کول. ما ته اوس هم هغه خبره یاده ده، شاید علما کرام چې کوم یې هغې نه هم تاسو پوښتنه وکړئ، ما ورته وویلل چې دا زه ګرنټي درکوم چې پی ټي ایم به نه د چا ایجنټ شي، نه به په چا باندې خرڅ شي، نه به د چا دلالي وکړي، نه به د فنډ محتاج شي. پی ټي ایم به د پښتون په وطن کې په خپلو مټو باندې خپل قوت ظاهروي. دا خبره هغه عالمانو ته ما خواستئ چې دې کام ته وکړي چې بالکل نه 2 کاله یا 3 کاله موږ او دې کړې وه که نه مو کړې، ولې چې زما په خپل ولس باندې د پی ټي ایم په تنظیم باندې په ملي مشر منظور باندې دا یقین دی چې هغه نظریاتي طور باندې صفا دی، اخلاقي طور باندې صفا دی، په وطن باندې میان دی، په کام باندې میان دی. پی ټي ایم د دې کام او د دې خاورې اواز دی. دا اواز یو طاقت لري، یوه جذبه لري، یوه مینه لري، یو جوړښت لري، د کام د سوچ، د کام د تکلیفاتو، د کام د مشکلاتو عکاسي کوي. نن چې پښتون په پی ټي ایم باندې راغونډ دی، پی ټي ایم ته هیله ده چې ما به د دې مشکلاتو وباسي، ما به د دې تکلیفاتو وباسي. آیا لیدلي دي چې په مرګونه نه دي، په فایرونه نه دي، په جیلونه نه دي، په وهلو ډبولو نه دي. او پاکستان دغه ظالم او جابر او زه دا وایم چې اسرائیلي فوج امریکي ډالري فوج ته مخامخ ولاړ دي. ملګریو، اوس نن لکه تاسو ته پته شته چې په وطن کې موږ ته ژوند نه دی راکړی. ده وویل چې زه اپریشن کوم، اپریشنونه یې وکړل، نن کورونه لوټ دي، کورونه برباد دي، بازارونه برباد شول، لوټ شول. دلته څوک راغلي دي؟ نو دا خو اوس موږ پروړه یا بوسه یا موږ پیړ ورته وایو، هغه خو نه و چې ځناور وخوړه. نه دلته اسرائیلي فوج راغلی دی، نه هندوستاني فوج راغلی دی، نه امریکاني فوج راغلی دی. دا کورونه چا جوړ کړل؟ دا بازارونه چا یوړل؟ دغه مرګونه چا وکړل؟ دغه خلک چا بې کوره کړ؟ نن هم پښتون نه په خپل وطن کې آباد دی، نه په بل وطن کې آباد دی، نه کاروبار کولی شي، نه روزګار کولی شي، نه په وطن کې خپله میله جوړولی شي. ملګریو، اوس هم اوس بیا په پښو ولاړ یو. دا د دې ریاست د لاسه، د دې پاکستان فوج د لاسه. نن هم په کراچي کې لکه د راو انور د دې شکل کې د دې خپل ایجنټان ناست دي، فرغونان یې ناست دي. دا زه په حقیقت سره درته وایم او دا په دوا سره درته وایم چې په موږ کې به ملګري شاید ډېر داسې وي چې د حقیقي دنیا سره مخامخ وي او دلته نه وي.
خو دا زه په دوا سره درته وایم چې هر چا د پښتون قام سره ظلم کړی دی، دردولی دی، مړ کړی دی، بې کوره کړی دی، هغه به په دار باندې زړېږي، هغه به په چوکونو باندې زړېږي، هغه به د خپلې سزا او د ظلمونو انجام ته رسېږي چې هر څوک دی. ملګرو، نن په کراچي کې تاسو وګورئ، پولیس د افغانیت په نامه باندې یو طرف ته افغانان تنګوي، بل طرف ته د افغانانو په نامه باندې دلته د کوزې پښتونخوا ولس تنګوي. موږ پاکستان پیپلز پارټي صوبایي حکومت ته دا وایو چې ته مهرباني وکړه، سیند تا ته خپل درجار شه. موږ دا نه درته وایو، هم د تا په دور کې اپریشنونه شوي دي، دا خلک د تا په وخت کې بې کوره شوی دی. اوس په کراچي کې ته د دغه خلکو د قوت نه ولې ډارېږي؟ د دې خلکو د دلته د کاروبار او د دې د مزدورۍ نه ولې ډارېږي؟ دغه خلکو کاروبار کړی دی، که مزدوري کړې ده، په خپل همت او په جرأت باندې کړې ده، هغه نه شپه کتلې ده، نه یې ورځ کتلې ده، نه یې ډریوري کتلې ده، نه یې کنډکټري کتلې ده، هغه به سم د کلي خان و، خو دلته یې ټپرۍ چلولې ده. دغو خلکو په دا محنت باندې خپلې پیسې ګټلې دي. د تا غوندې د سیند د ډاکوګانو غوندې نه دي، د تا د سیند د پولیس د ډاکوګانو غوندې نه دي چې دلته مظلوم او مجبور خلک ونیسي، پیسې د نشو کوي. او دا پښتانه دلته اوس د یو قوت په شکل کې راغونډېږي، سبا به دا په هر صورت باندې د تا نه پوښتنه کوي. او زه دغسې دغه پښتانه ته میشت پښتانه ته په کراچۍ کې دا خواست کوم چې تاسو د ټولو قومو سره اذان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. نو داسې دي کنه چې په دې کې لکه اوس په کراچۍ کې د منشیاتو خبره شوه. زه د کراچۍ په جیل کې پاتې شوی یم. دا منشیاتو سمګلر دی د هغه وخت نسی چې لیا د رینجر لیا د فوج سره د دې په شریکه کاروبار کې لس مطلب دوه مخې وشي، یعنی د دې خدونه پیسې پټې کېږي یا پیسې هغه کاروبار چې وي په هغه باندې یو بل معلومات صحیح سره شیر نه کړي، په هغه نه باندې ګرفتار کوي. او په جیل کې چې څومره د منشیاتو سمګلران وو، هغه دا اقرار کولو چې مثال چې دیخ دی په چاپه کې یا په ګاډي کې مثال 1500 کیلو چرس یا نور هیروین په ډر ونیسي، وایي ها چې دا 300 به مشترک ول چې تاسو یې خرڅ کړئ، هغه به مسکمات ورکول، 200 کیلو به دې ظاهره ول چې دا موږ ونیول. دغسې هغه کسان
چې دلته به اداکې کولې هغې د متل که تھانې سره او د رنجر او د آرمي سره به خپل تعلق و نن د کراچۍ ټول د هغه خلکونه ډک دی چې دی د مخبر و یا دی د تیمنشاتو کاروبار کوه یا به د دې دو پیما باندې ډاکې کولې نو موږ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اسٹیج ذمہوار اسٹیج سے کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں یہاں کے نوجوان نسل میں منشیات کا نشہ نہ پھیلائے اور آپ کے جتنے بھی سیکورٹی ادارے ہیں آپ کے جتنے بھی یہاں پہ دوسرے گورنمنٹ کے ادارے ہیں بلکہ ذمہ دار لوگ آپ کے اس منشیات فروشی میں شامل ہیں اور ان کی سرپرستی میں یہ منشیات فروشی ہو رہی ہے آج یہ لوگ بذات خود آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں ایک تو آپ ایک نام پہ ملک کے تحفظ کا قسم اٹھاتے ہو ایک آپ حلف اٹھاتے ہو کہ میری جان میرا ایمان میرا نظریہ اس ملک کے ساتھ ہے دوسری طرف آپ اس ملک میں رہتے ہوئے منشیات کا کاروبار کرتے ہو کتنی شرم کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج سویلین آج یہ عوام آج کراچی کا ہر شہری یہ مطالبہ کرتا ہے اور ان کو یہ سمجھ آ چکا ہے کہ اس منشیات فروشی میں اس ڈاکہ زنی میں اس بدامنی میں جہاں کے سیکیورٹی اداروں کا ہاتھ ہے ان کی سرپرستی میں یہ بدامنی ہو رہی ہے یہی منشیات کا دھندا ہو رہا ہے اور آپ کے ذمہ دار آج ایک میجر اور کرنل کے تنخواہ سے علیحدہ ان کی کتنی جائیدادیں ہیں ان کی 2 لاکھ تنخواہ ہوگی 3 لاکھ ہوگی 5 لاکھ ہوگی لیکن آج وہ اربوں کے مالک ہے آج اسی سپر ہائی وے پہ ان کے قبضہ گیری کو دیکھو FWA کے قبضہ کو دیکھ لو یہاں کے غریبوں کے ریڑوں کو یہاں غریبوں کے دکانوں کو یہاں غریب کے ٹرانسپورٹوں کو اجاڑا جاتا ہے برباد کیا جاتا ہے مسمار کیا جاتا ہے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے لیکن اپنے قبضے کے لیے اپنے نجائز قبضے کے لیے آج آپ دیکھ لیں افغانستان کے ساتھ جتنی بھی تجارت ہو رہی ہے افغانستان کے جتنے بھی ٹرانزٹ گیٹس ہیں جتنے ٹرانزٹ روٹس ہیں وہاں پہ آپ کے چند کرنل میجر وہاں پہ مقامی کچھ طالبان کمانڈر اور 4-5 اسمگلر مل کے پوری قوم کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے اور وہ نہ کاروبار ہونے دیتے ہیں نہ بزنس ہونے دیتے ہیں میرے ساتھیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی غریبوں کی ماں ہے یہاں پہ جو بہت پاکستان کے دوسرے شہروں میں لوگ تنگ ہو جاتے ہیں جب لوگ وہاں پہ ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کراچی کی طرف رخ کر لیتا ہے یہی کراچی ہوتا ہے کراچی ہے جو اپنی گود میں اپنے بیٹوں کو روزگار دیتا ہے لیکن کراچی کو کیا پتا ہے کہ میرے اوپر سانپ بیٹھے ہوئے ہیں میرے اوپر یہ جن بیٹھے ہوئے ہیں میرے اوپر یہ لٹیرے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کراچی کے شہر کو انہوں نے بدنام کیا اس کی خوبصورتی کو تباہ کر دیا اس کے امن کو تباہ کر دیا اس کے روزگار کو تباہ کر دیا آج کراچی کی شہر میں جو زیادہ بدامنی پھیلائے گا جو زیادہ منشیات بھیجے گا وہ ان کے قریب ہوگا وہ ان کا ایجنٹ ہوگا وہ ان کے مشورے سے کام کرے گا تو میں پاکستانی ریاست سے یہ منت کرتا ہوں سیکورٹی اداروں سے ہم یہ سوال کرتے ہیں ہم اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کرو جتنا ہونا تھا وہ ہو گیا مزید اپنا ہاتھ کھینچو بس کرو ان لوگوں کو روزگار کے موقع دو ان کو کاروبار کے موقع دو آج ٹرانسپورٹ اڈوں پہ ان کا قبضہ ہے آج مارکیٹوں پہ ان کا قبضہ ہے تو انشاءاللہ ہم کراچی میں بھی لڑیں گے ہم لاہور میں بھی لڑیں گے لوگوں کے حقوق کے لیے
ہم کوئٹہ میں بھی لڑیں گے, ہم پشاور میں لڑیں گے, ہم دنیا کے ہر شہر میں لڑیں گے غریبوں کی آواز کے لیے, غریبوں کی محنت کے لیے, غریبوں کی وفا اور جفا کے لیے, وزیروں کی غریبوں کی محنت کشی کے لیے ہم لڑیں گے. ہم فرنٹ پہ لڑیں گے, ان کو جواب دیں گے, عوامی قوت سے جواب دیں گے, اور ایسا جواب دیں گے کہ ایک انقلاب آئے گا. یہ انقلاب ان کو کھینچے گا, گھسیٹے گا, روڈوں پر گھسیٹے گا, روڈوں کے اوپر گھسیٹے گا. آج یہ آپریشن کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اتنے مرد مجاہد ہو تو آ جاؤ میدان میں, دیکھ لیں گے کہ تم کس طرح آپریشن کرتے ہو. اس بار ہمارا آپریشن ان کی باری نہیں ہے, اس طرح ابھی آپ کے گینگوں کی GHQ کے آپریشن کی باری ہے, اور یہ آپریشن یہی عوام کرے گا, یہ لوگ کریں گے, یہ محنت کش کریں گے. جو تم انگریزوں کے ایجنٹ ہو کے, برطانیہ کے سپاہی ہو کے, برطانیہ کے جاگیردار ہو کے اس ملک پہ قابض ہو, اس عوام پہ قابض ہو, ہم تمہیں بتائیں گے کہ محنت کشوں کی قوت کیا ہے, محنت کشوں کی طاقت کیا ہے. ہم تمہیں بتائیں گے, ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے ان لوگوں کا انتقام تم دیکھو گے, ان لوگوں کا جواب تم دیکھو گے, ان لوگوں کی آپ کے گریبان تک ان کے ہاتھوں کی رسائی دیکھو گے. جب ان کا ہاتھ ہوگا, آپ کا گریبان ہوگا, ہم یہ ابھی پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں گھسیٹیں گے, ہم تمہیں کھینچیں گے, ہم تمہیں GHQ سے نکالیں گے, ہم تمہیں کھینچ سے نکالیں گے, اور یہ عوام اپنا فیصلہ دے گا. یہ قوت, یہ اقتدار کی قوت, یہ اس ریاست کی قوت اصل میں یہ عوام ہے. یہ عوام جب فیصلہ کرے گا, فیصلے کی طرف جا رہے ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے کہ یہ مکہ ہوگا اور آپ کا منہ ہوگا کہ ہم کس طرح کر دیں گے. تو میرے ساتھیوں, بس میں آخر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کراچی کے عوام سے, جتنی بھی مظلوم قومیں اور قوتیں ہیں, کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہو جائے, اپنے اتفاق پیدا کر لیں. اس نفاق کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں, اور ہمارا آپ سے وعدہ ہے, یہ جب جیل میں آئے تھے یہی نور اللہ گواہ ہے, یہی محمد اللہ اور علاؤدین گواہ ہے کہ منتیں کر رہے تھے کہ مل لے, ملاقات کر لے. ہم نے کہا کہ ہم ظالموں سے نہیں ملتے, ہم قاتلوں سے نہیں ملتے, ہم قاتلوں سے نہیں ملتے, ہم جواریوں سے نہیں ملتے, ہم منشیات فروشوں سے نہیں ملتے, ہم بتخوروں سے نہیں ملتے, ہم چوروں سے نہیں ملتے. ہم ملیں گے, عوام سے ملیں گے, رہا ہوں گے, عوامی قوت سے رہا ہوں گے. آپ کی ہم محنت نہیں کرتے, ہمیں دار پہ چڑھنا قبول ہے, لیکن آپ کے ہاں صرف سلام کرنا یہ بھی قبول نہیں ہے, اور نہ ہم کریں گے. تو تاسو د ټولو ډیره شکریہ ادا کوم چې تاسو د پروګرام ته راغلئ. د شهیدانو خصوصا د عارف شهید د شهادت د اتلین تاسو په شریکه ټول ولس ولمانځه د نړۍ په مختلف شهرونو کې. نو د تاسو د کراچۍ د PTM د نجار ګوټ مرکزی صوبایي کمیټۍ خصوصا صوبایي چیرمن نور الله تعلیم ایگزیکټیو کمیټي چیرمن, زه د دې ټولو ډېره شکریہ ادا کوم. خو یو سوال درته کوم چې په خپل منځ کې اتفاق وساتئ. اوس په دې دوکا قوتونه نه دي پاتې, بیا د بیما په هیچا کې قوتونه نه دي پاتې, نه په طالب کې قوت پاتې دی چې بتا وغواړي, نه په پاکستاني فوج کې دا قوت پاتې دی چې هغه اپریشن وکړي. اوس اقتدار واک اختیار د تاسو په لاس کې دی,
د دې عوام په لاس کې دی د دې خلکو په لاس کې دی دا اقتدار مضبوط کړي زه اوس د موږ نیکسټ حکمت عملي دی آخري حکمت عملي درته واضح کومه موږ په ټولو سره پوه یو ول پاڅونونه وشول احتجاجونه وشول ډېرې قربانۍ وشوې اوس په آخري ته موږ د دې د کیمپونه د کینټ او د دې د چاونۍ مخې ته درنې ورکوو احتجاجونه به کوو چې بل هېڅوک نه دی اوس ته یې ته به نه دا چاونۍ ته دا کینټ ته دا کیمپ ته نه دا چوکۍ ته رانه نه ووځې نه به رانه بهر شې د خلکو جواب به ورکوې او ته به را پرېوځې ته به نسکورېږې او دلته د خلکو په پښې کې به پرېوځې هغې نه پس به موږ تاسو پرېږدي مننه مهرباني دی وغازی امان الله د خلکو ډېر عایش دی اباجوا چې دلته راغلی و جیل ته وی چې ملاقات وکړه ما ورته چې نه کوم د هغه پسې یوه خبره جوړه کړې وه چې باجوا تیری معافي بیا به خلکو وی چې هاي هاي نو دا ناره به درته وایو باجوا